واک او اختیار برابري نه لري کونی هر قوم نن سیندی نن د پنجاب سره حساب غواړي سرایکای نن د پنجاب سره حساب غواړي خپل صوبه غواړي خپل واک او اختیار غواړي او بلوچ خدا دې ټوپک ته لاس کړی دي او پښتون هم دغسې خپل واک او اختیار په دې ملک کې برابري غواړي قدرمنو عزیزانو تاسو په خپلو سترګو باندې حالات ویناست تاسو د پښتون افغان که د افغانستان وي که دلته په پاکستان کې پښتون وطن دی یا پښتانه دي دا د بدترینه صورتحال سره مخامخ دي د تیر 50 کاله راشي دا دهشتګردي ده چې په لکونو پښتانه په شهادتونو رسېدلي دي زموږ ټول وطن په وینو ولمبول سو زموږ نه سپین ږیري پاته سو نه ځوانان پاته سو نه ماشومان نه زنانې نه سړي نه علما کرام نه سیاسي نه ډاکټران نه وکیلان نه د سکول بچان زموږ د یوه طبقه نه سوه پاته زموږ جنازې زموږ ادارې زموږ سکولان زموږ هسپتالونه زموږ بینکونه زموږ مارکیټونه زموږ شادۍ زموږ غم زموږ فاتحې داسې ځای پاته نه سو چې په هغه کې د بمونه نه یې الوتلي او پښتانه د په شهادتونو نه یې رسېدلي عزیزانو په دې دهشتګردي کې زموږ عزتونه نیلام سو د دې دهشتګردۍ په خلاف باندې چې کوم اپریشنونه سوي دي تر دې دهشتګردۍ زیات تاوانونه موږ ته رارسولي دي خو کم تاوان یې نه دی رارسولی د سوات په لکونو خلک دا یې له سواته بار کړل دا یې IDPs کړل د وزیرستان د جنوبي پښتونخوا د شمالي پښتونخوا د منځنۍ پښتونخوا په کروڑونو پښتانه یا IDPs شول یا دا په پنجاب کې په سند کې یا د ملک د باندې دا مسافرۍ ته مجبور شول زموږ انفراسټرکچر یې وولی ستا تعلیمي ادارې تعلیمي نظام یې وولی ستا د صحت ټول نظام دا یا په دهشتګردۍ کې یا د اپریشنو په نامه باندې وولی ستا سړکونه دا یې ختم کړل ستا منډیانې مارکیټونه کاروبارونه ستا بازارونه یا د دهشتګردۍ له وجې یا د اپریشنونو له وجې دا یې در لوټې لوټه کړل او دا دلته نه ودرېدل په لکونو کورونه دا یې په دې باندې چې موږ دهشتګردي ختموو تاسو مبارک او دا موږ ټول بلډوزر کوو عزیزانو یوه ورځ چې کوم اپریشن دوی په وزیرستان په سوات کې کړی دی یوه ورځ د اپریشن دوی په لاهور کې وکړي په 50 کاله بیا دا لاهور تیولا که راپورته کړاسي نه د صحت نظام ور برابر کړي نه د تعلیم نظام ور برابر کړي نه د سړکونو نظام ور برابر کړي نه به بیا دا د کاروبار او د روزګار مرکز وګرځي موږ د تیرو 10 کاله راسي موږ په دې اور په دې جنګونو او په دې اپریشنونو کې غر کړي او تباه کړي قدرمنو عزیزانو افغانستان متعلق خبره وشوه یوه پالیسي تر نن ورځې چې نن کومه پالیسي ده اوله ورځ چې 50 کاله پخوا پالیسي وه هغه هم غلطه وه چې نن کومه پالیسي ده نن هم غلطه ده چې هغه وخت کې کومه پالیسي جوړه کړې وه دا یې زموږ په خلاف زموږ د خوښې برخلاف او چې نن یې کومه پالیسي جوړه کړې ده نه زموږ د خوښې ده او نه د پښتون افغان په مرضي باندې په خوښه باندې د ده په رایه باندې دا پالیسي جوړه کړې ده څوک خطاباسې دا نن چې کوم خلک تا په افغانستان کې تا کښېنول دا ستا لاس خلک دي نن خل بیانونو کې ډېره بخښنه غواړو زموږ زړه ورکوي پښتون د استقبال کوي زموږ وینه د تویې که او ظالمه تا
اسلام هم نه وبخښلی. نن وایي چې د ریاست خلاف توپک راخیستل جهالت دی. دا حرام دی چې ته به د ریاست خلاف توپک نه راخې. ولې نه په افغانستان کې تا د دې ځایه جهادیان جوړول، تا مدرسې استعمالولې، تا هلته جهادیان استول. که ته د پاکستان یې، پاکستانی په پاکستان د خوا بدوږي، ستا کار څه و چې ته افغانستان ته خنډ استول؟ ته وې څوک چې ته په افغانستان کې په کفر او په اسلام غږېدلې؟ ته وې څوک چې ته په روس باندې غږېدلې؟ نن وایې چې نن د افغانستان خبره شي، آفرین ورکړې. نن وایې چې جهاد وي، نن وایې چې مجاهدین وو، او بله خوا ته بیا بل الزام لګې چې د هغه خلک نن پاکستان ته دهشتګرد راستوي او د پاکستان خلاف توپک راخیستل دا ناروا دي. توپک راخیستل د کفر او اسلام پر نامه باندې بالکل ناروا دي. هم دلته ناروا دي، هم په افغانستان کې ناروا دي. خدای ایمان ته راول غواړي. دهشتګردي ساده نه ده. د افغانستان جمهوري حکومت په یوه ورځ کې ختمول دا د طالب د وس کار نن د نیشنل کار آباد، دا د نن د ایران جنګ، دا د نن ورځې فیصله نه ده. دا صورتحال چې بدل شوی دی په دې علاقه کې، دا د یوې ورځې پالیسي نه ده، دا د هر څه کړۍ ده. دا څنګه خبره ده؟ افغانستان حکومت په یوه ورځ کې ختم شو. امریکا راغله، د پاکستان سره طالب پر افغانستان مسلطه کړي. د ایران جنګ شو، هلته چاینا او د امریکا واضح دا نقشې دي چې ورور یو بل ته سره ولاړ دي. بله خوا ته بیا 40,000 کسان ته وایې اوس یوه خبره هغه نشي کولی، ته پرون غلط وې که ته نن غلط یې. یوه خو به نو وي، یو ورځ خو به نو ته غلط وې. تا 40,000 کسان راوستو، یواره خو د دې 40,000 کسانو رپورټ ته خپل دې قومي اسمبلۍ ته دې خپل پنجاب ته پیش کړه. 40,000 څه شو؟ په افغانستان الزام لګې 40,000 خو پاکستانیان وو. که پاکستانیان نه وو تا څه راوستل ته ناباد کړل؟ نن هغه په کومه اکټیویټي باندې اخته دي؟ یواره خو کاره وشوه. او بیا څنګه نه وو چې د دهشتګردۍ خلاف شروع شوې، حملې پر افغانستان شوې، حملې بیا د طالب په حکومت شو، حملې بیا په هسپتالونو شوې، حملې بیا په یونیورسټیانو شوې. آیا بیا عجبه ده؟ په دې څنګه سترګې انسان پټولی شي؟ عزیزانو واضح خبره کوو، موږ د افغانستان د ازادۍ د خودمختیارۍ د احترام خبره کړې ده. هغه یو ازاد ملکیت دی، د هغه د سورنټي به ته خیال ساتې، او دا کې به څوک په غلط فهمي کې ځان نه اچوي. په دې بانه باندې موږ د طالب د دې رژیم حمایت هېڅکله نه به کړی دی او نه یې کوو. طالب ته موږ وایو چې تا باوجوده د دې چې ته وایې پر افغانستان تېری دی، چې تا پر ما حملې دي، خو د دې باوجوده تا د افغانانو دا خپله ملګرتیا د سره وکړه، تا سره ودرېدو، خو تا د افغانان دا تا په پنجره کې بند کړي دي. انساني حقوق ته نه بحاله کوې، تعلیم ته نه پرېږدې، د روزګار دروازې تا بندې کړي دي، وحشت ته د ښځو سره کوې، زنانې ته و دغه ته نه هیله کوې، تعلیم ته نه هیله کوې، د ملک آیین نه هیله کوې، جرګه نه راغواړې، دا په افغانستان د ولسونو د حاکمیت لاندې ته نه چلې، د ولسونو رایې احترام ته نه کوې، نو ته څنګه بیا د افغانستان نماینده ځان ګڼې؟ پر تا موږ څنګه بروسه وکړو؟ تا سره موږ څنګه ملګرتیا وکړو؟ نن هم ته هغه کوې چې کوم څه پنجابی غواړي تا په افغانستان کې د دې جاهلیت باوجوده تا هغه څه روان کړي دي. موږ تا ته خواست کوو چې یو بې تعلیمه قام به څه توروي؟
نن ایران چې څه دی وایي وروره د اسلام جنګ دی مذهبي دغه دی ایران سره خودکش بمبار او بوشکي نه دي پرتې میزایل ورسره دي طالب ته یوه ګولۍ جوړوی سي چې د ایران سره دا په لکونو میزایل نه وایه نو دوی دا د امریکا دومره لوی سامراج ده ماتولی سو د نیټو ماتولی سوه دا د الامنیا ده OIC چې کومه ده Organization of Islamic Conference دا شرمولی سو دا افریقاواریت چې دلته به خلکو کولی شیعه او سني خبرې کولی دا رسوا کولی سوی کېدای سوی رسوا کولی دا د میزایلو د ټکنالوژي په زور باندې د نن د امریکا په ګوډو کړې ده او بله خبره واورئ عزیزانو ایران یوازې دا جنګ په قومي جذبې باندې ګټلی دی دې ته به بل نوم نه ورکوي څوک ایرانان د یو قوم په حیثیت باندې د دې استعمارګرو خلاف درېدلی دی ایران دا ثابته کړه که یو قوم د خپل حق دپاره د استعمارګرو خلاف ودرېږي نو بیا د امریکا د سوپر پاور د هغه د سوپر پاور حیثیت ختمولی شي هغه دا استعماري چې کوم قوت دی نیټو فورسز چې په افغانستان کې په لکونو پښتانه په شهادتونو ورسولو او دا تېره یې وکړې دا نیټو فورسز یې دا یې وشرمول دا یې مات کړل یونایټډ نیشن چې نامنیاده اداره وه دا یې ختمه کړه او دا نامنیاده مذهبي ملکونه چې دا د مذهب پر نامه باندې زموږ د پښتون افغان وینه توی کړې ده دا یې وشرمول دا یې ذلیله کړل دا یې رسوا کړل یوازې په قومي جذبې باندې او چې دا قومي جذبه د دې پښتون افغان سړي نو عزیزه څه ویلی سو بیا به څوک په افغانستان تېری کړي بیا به لس شل زره ښځان راځي د افغانستان ریاست ملي ادارې به نیسي نړۍ به بیا به یو څوک زموږ په وطن کې دهشتګردي کوي بیا به یو څوک زما حق اخلي بیا زما وسایل به له ما نیسي بیا به زه غلام یمه زما فیصلې به پنجابی کړي په والله کې راځه وکړي که دا پښتني هغه افغاني قومي جذبه باندې موږ به تاسو سیاست وکړو